د سخاوت یو واقعه درته وایم، شوق هم شته. د صحابه کرامو د دور واقعه ده. یو تن بل تن لاړو، وی شهد میں پکار دی او بیماری، او ای افسوس دا چې ما سره خو شهد نشته. لہذا یو تاجر د شام نه را روان دی او اوس به مدینه منورې ته راورسیږي، لہذا تو ته په لار کې ودرېږه، نو شاید چې د هغه نه وغواړې او هغه تاله دا شات درکړي. دی وایي زه لاړم، انتظار کومه، په دې کې قافله مې ولیده را روانه ده د شام نه، تجارتي سامان پې پروت دی، پوخان او پاسونو را روان دی. کله چې را نږدې شو زه ور مخکې شو، وی ما چې ستاسو د دې قافلې او د دې مال تجارت مالک څوک دی؟ آقا څوک دی؟ وی ما ته غلام وویل چې هغه تن دی ورشه. زه چې ورغم ما هم دغه عرض وکړو چې زه بیمار یم او ما ته لږ د شهدو ضرورت دی، لہذا لږ شهد به میلو شي. وی هغه غلام ته حکم وکړو چې ورشه او هغې اوښ باندې دو مټکې دو منګي د شاتو تړلی دي، لہذا دله یو مټکه او یو منګی د شاتو ورکه. وی هغه ورته وایي که یو ورکمه نو یو طرف ته به پاتې شي، لہذا هغه به مو غورځېږي. بیا وایي چې دا بل هم وله ورکه. وی غلام ورته وایي چې جی دا دواړه ورکم نو دی به وړي څنګه؟ وی ما ته وایي چې مه راکوزوه، دا اوښ هم وله ورکه چې بوځي. دا تن روان شو او مغه د اوښ پړې کولو کو، دلې راوست او ورې کو، وایي بوځه. روان شو. غلام نه مالک تپوس کوي، وی تا ته چې ما ویل چې یو منګې ورکه نو تا ویل چې نه لا نړې، نو چې ویل مې دو ورکه نو بیا هم لا نړې، خو چې ویل مې چې اوښ ورکه نو بیا روان شو. او بل اعتراض دی اونکو ولې؟ وی هغه وایي چې که ما دا ویلې وې چې دا اوښ به د سره څوک بوځي، نو شاید چې تاسو ویلې وې چې زه ته مې موله ورکې ته مو سره ځه، لہذا ما اعتراض ځکه ونه کو چې ما ته ستاسو نه علاوه د بل چا غلامي هغه قبوله نه ده. وایي تلی به وې شاید چې دغه تن آزاد کړی وې، وایي جی دا غلامي مې قبوله ده د هغې ازادۍ نه. دا آقا و مالک څوک و؟ عثمان-e-Ghani رضی الله عنه. اسې درجه و مقام و درجه د غنی ملاویږي او د سخی ملاویږي. یقینا دا ده چې هغه سخیان خلک و، هغې لکه الله مال دولت ورکولو، نو د څه د وجې ورکولو؟ چې هغوی د رب سره تجارت کولو. مدینه منوره باندې قحط راغو، او چې قحط راغو عثمان-e-Ghani رضی الله عنه غالبا چې څو سوه اوښان دي هغې د غلې را وغوښتل د بهر ملک نه. چې کله یې را وغوښتل عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی عثمانه دا مونږ له یو په ډبل قیمت نه راکې، دا غله مونږ له په یو په ډبل قیمت راکا، او ایتالی چې یو په 2 درکوم نو رب له یو په 200 یو په 1400 ولې نه ورکو؟ لہذا هغه ټوله غلا هغې مدینه منوره کې فی سبیل الله تقسیم کړه. مدینه منوره کې د خوږو اوبو کوي نه اوبه نه وي، مسلمانانو ته ډېر تکلیف و. پلانکي ځای کې کوي شته
د چا دی؟ د یهودی دی. یهودی وی دین اوبه نشئ اوړی، قیمت ادا کې ستاسو شو. څوک را مخکې کېږي؟ عثمان غنی رضی الله عنه را مخکې شو، وی قیمت لګوا، وی دومره قیمت دی، وی دا واخلا. او چې کوی واغستو د مسلمانانو د ټولو خلکو د پاره وقف کوي، راځي اوبه ته وړي. طالبان اوس هم هغه کوی آباد دی، خلک ځي اوبه ته نسي. کوي چې مال دولت کمیږي، رب سره تجارت شروع کړي، زیاتیږي که نه زیاتیږي. او کوي چې نه بینک کې एकदम نه هغه کمیږي، ځکه چې ټیکسونه ته کټ کیږي. بینک کې مېګدا ته الله په لارې خرچ کا، او کته داوی چې رم سار به تکلیف او مصیبت راشي نو بیا به سګم، نو ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله. تکلیف او مصیبت چې کوم تقدیر کې لیکلې ده اب راځي، اپ مال دولت نه واپس کیږي. ته ګوره چې مال زیاتیږي که نه زیاتیږي، دا مې ته یو نسخه وښوده. که څوک کوئی مال مې زیات شي د حلالو، دا نسخه د رب سره تجارت شروع که چې زیاتیږي که نه زیاتیږي.